درنو لیدونکو السلام علیکم. کندهار کې 2000 طالب سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم ورکړل شو. ځایي چارواکي وایي دغه یونیفورم یې هغه طالب سرتیرو ته ورکړی چې ښار کې د امنیت او نظم په موخه پر دندو تازه ګمارل شوي دي. بلخوا طالبانو له امریکا څخه غوښتي چې 10 میلیارډ کنډل شوي ډالر بیرته افغانستان ته ورکړي. د امن او سولې کاروان مشر خلیل الرحمن حقانی ویلي امریکا او ملګرو ملتونو دي د طالب مشرانو نومونه له تور لیست څخه وباسي او ښې اړیکې دې ورسره جوړې کړي. بلخوا امریکا له طالبانو غوښتي چې چارټر شوو الوتکو ته د پرواز اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د طالبانو وغوښتل چې د مزار شریف له هوایي ډګر څخه چارټر شوو الوتکو ته د پرواز کولو اجازه ورکړي. بلخوا امریکا په بل راپور کې وایي چې د طالبانو نوی حکومت او حاکمیت تر اوسه پورې نه دی تایید کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبانو خپل حکومت اعلان کړی دی او دا یو سرپرست حکومت دی. د ساکي په وینا طالبان ژمن دي چې همشموله حکومت به جوړوي او اوسنی حکومت سرپرست دی چې دوی هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی. نوموړي زیاته کړې ده تر اوسه د امریکا د کابینې هیڅ غړي د طالبانو په رسمیت پیژندلو او دغه راز طالبان د یو باارزښته ډلې په توګه د پیژندلو وړاندیز نه دی کړی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.